السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته دغه د اصغر افغان او ګلبدین ایب چې کومه په زړه پورې شراوریزه لوبه په افغانستان کابل کې ترسره کیدونکې ده، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د دغې لوبې په هکله باندې پوره معلومات درکړم او زه به تاسو ته د اصغر ټیم هم وښیم او همدغسې د ګلبدین ایب ټیم هم زه تاسو ته وښیم. خو تاسو د کوم ټیم طرفدار یاستئ لاندې ماته په کمنټ کې حتما ولیکئ. نو اول خو به زه تاسو ته ووایم چې دغه لوبه چې کومه یوه شراوریزه لوبه ده، کمال خان بندر چې کوم ده د هغه مراسم ترسره کیدونکې د افتتاحي مراسم چې یو ډېر د خوشحالۍ خبر ده، د خوشحالۍ ورځ ده د افغانستان لپاره. په دغه ورځ باندې افغانستان یو شراوریزه لوبه هم که خیر ترسره کوي. دغه لوبه کې به زه تاسو ته ووایم چې د جمعې مبارکې ورځې باندې به دغه لوبه ترسره کیږي او 1:30 یا 2 بجې د افغانستان په ټایم باندې به دغه لوبه شروع کیږي. دغه لوبډلې به زه تاسو ته وښیم چې 2 ټیمونه د افغانستان کرکټ بورډ لخوا نه جوړ شوي دي او د دغوی نومونه یې ورکړي دي چې نومونه به هم زه تاسو ته وښیم او دغه لوبغاړي به هم زه تاسو ته وښیم چې اصغر سره به کوم لوبغاړي لوبه ترسره کړي او همدغسې ګلبدین ایب سره به کوم لوبغاړي لوبه ترسره کړي. دغه د ټیمونو نومونه چې کوم دي، په دغه کې کمال خان بندر ډیفنډرز او همدغسې کمال خان بندر بلډرز، دغه 2 نومونه د افغانستان کرکټ بورډ لخوا نه ورکړل شوي دي چې په دغه کې به زه تاسو ته ووایم. اول به زه تاسو ته د ګلبدین ایب ټیم وښیم. ګلبدین سره رحمان الله ګربز ده، عثمان غني ده، بهار علي شینواری ده، سمیع الله شینواری ده، شاهد الله کمال ده، کریم جنت ده، اکرم علي خیل ده، عظمت الله عمرزی ده، ګلبدین ایب ده، شرف الدین اشرف ده، فرید ملک ده، سید احمد شیرزاد ده، ظهیر خان پختین ده، یمین احمدزی ده. دا هغه لوبغاړي دي کوم به چې ګلبدین ایب سره لوبیږي. او دغه بل ټیم کمال خان بندر بلډرز چې کوم ده، چې کوم کپټان اصغر افغان ده، اصغر سره بیا شهزاد محمدي ده، حضرت الله زازی ده، خپل اصغر ده، درویش رسولي ده، قیس احمد ده، حشمت الله شهیدي ده، ناصر جمال ده، افسر زازی ده، غمی زدران ده، افتاب عالم ده، حمید حسن ده، حمزه هوتک ده، وفادار مامان ده، وقار سلام خیل ده. دا هغه لوبغاړي دي کوم چې اصغر سره لوبیږي. خو ماته دغه بل ټیم ډېر زیات مضبوط ښکاري. دغه ګلبدین ایب ټیم چې کوم ده، کمال خان ډیفنډرز، په دغه کې تاسو وګورئ ډېر خطرناکه لوبغاړي دي. ګوربز د عثمان غني ده، شاهد الله کمال ده او همدغسې عظمت الله عمرزی غوندې لوبغاړی، کریم جنت غوندې لوبغاړی. نو ګورو دغه لوبه څوک کوم یو ټیم ګټي. خو زه به تاسو ته ووایم چې دغه لوبه په ملي تلویزیون سپورټ چې کوم ده هغه باندې لایو هم نشر کیږي. که خیر د جمعې په ورځ باندې 26 مارچ باندې به دغه لوبه په غرمې ټایم کې که خیر شروع کیږي او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.